یاره خلیل زاده داسې یخني مې کېږي یخني درځان نه باندې لګېدلې دی خلیل زاده داسې یوه داسې یخه باد لګېږي په سپین میدان یې کېنولي هلکه خلیل زاده یو کوټې ته مې دننه کړه یاره ټرمپانو دا خو خو امریکا نه ده که نه ونه سپینه ماري ده چې داسې نیر پکې غږېږي او داسې پکې ولې داسې چل دی چې د افغانستان د دې یوازې خطرناکه یخه غوندې ده نو بهرني پکې داسې لړزېږي رپېږي او شړکېږي نو داسې چل دی چې د پکول دې په سر کړی دی د پکول له ښکته که دې غوږونو ته نو ګرم به شي ښه نه که نه خلیل زاده نه که نه د هوا اثر نه دی هوا ماشاءالله ډېره خوږه هوا ده او ډېره ښایسته هوا ده او لمر هم راختلی دی که نه نو دا خلک دي دا خلک راسره څنګ کېناست دي ته خو داسې لرې داسې عاجز ښکارېدل که نه نو ساده ښکارېدل ما ورپسې خبرې کولې که نه نږدې نه ورته راغلمه نو پسې دغه مې نه کړي که نه خراب مې نه کړي یو کوټې ته به دننه شو نو ښه به وي مه ویرېږه ټرمپه زه در سره یم که نه زما خو د کاکا زامن دي د کاکا زامن مې دي که نه نو مونږ ته څه نه وایي ښه او که نه که لارې کښېنه خپلې خبره دې وکړئ خبر نشته دی مه ویرېږه او مه رپېږه یاره محترم ملا صاحب برادر غني دا خلک څه دپاره راغلي دي زه خو پوه پرې نه شوم که نه تا لکه چې د وسلو دپاره راغلي چې وسلې ویسي دي ټرمپ مخکې ویل چې ما ته مې وسلې راکړي ملکل که چې وسلو ټانګونه او جازونو پسې راغلي دي نه ما ته خو داسې نه ښکاري چې د وسلو نومونه په خله باندې واخله د جازونو او ټانګونو نومونه په خله باندې واخلي ما ته ښکاري دا لکه چې راغلي دي هغه زموږ پیسې چې پرې قرض لکه چې هغه یې راوړي دي نه نه یاره محترمو برادر غني دا خبره به نه وي داسې چل دی که نه چې ما ته ښکاري چې راغلي دي کېدای شي مونږ په رسمیت باندې پېژني یعنې د پیسو ورکولو والا خو نه دي هغه مونږ پیسې ورته ډېر یادې خوری نه کړي ما خیره کېدای شي په رسمیت مو پېژني نه یاره کېدای شي دا خبره هم نه وي دا خبره به هم نه وي خو خبره به داسې وي که نه چې ما ته ښکاري ښکته په ګاونډیانو کې جنګونه شروع دي که نه نو دا خو ډېر شیطانت خلک دی د شیطانۍ نه ډک دي که کېدای شي د خلکو سره مونږ په جنګ باندې اچي کېدای شي دا وجه مونږ غواړو چې په دې جنګ کې مونږ هم ور شامل شو که زما څومره خیال دی کېدای شي همدا وجه نه د هغې دپاره خو په سل کتابو کې هم نه راضي کېږو د چا په جنګونو کې مونږ کار نه لرو بس د جنګونه مو ډېر جنګونه پردي جنګونه مو کړو خپل وطن مو پرې تباه کړو خلکو ترقي وکړه که نه جنګ به خو نه کوو خو اراده د جلالموبین صاحب نه پوښتنه وکړو جلالموبین صاحب دا څنګه چلې دا خلک څه دپاره راغلي ستا څه خیال دی یاره په اګره مګره کې مو ژوند دی په پاکستانیانو خبره اګر مګر کې مو ژوند دی که نه نو زه هم نه پوهېږم چې دا به څه له راغلي خو زما څومره خیال دی چې زما د پارم د غواګانو ښودلې زیات مشهور شوي دي کېدای شي د مستو شملو د کوچو او د پنیر پسې راغلي زما څومره خیال دی یعنې نور هم په اګره مګره کې ژوند دی یالکانو لږ مونږ ته هم ست وکړئ چې مونږ څه دپاره راغلي یو خو د دوه دونې غټ سر یو ته ناست یو خو زمونږ د پوښتنې وکړي که نه چې مونږ څه دپاره راغلي یو که نه پس په خپلو کې مو اګر مګر شروع کړی دي وایي مونږ خو دا هېر یو چې تاسو دلته ناست یې خبره داسې ده که نه چې وایه خلیل زاده او ټرمه تا ته هم ویمه که نه چې پکولونه خو ورته چا خبره ښایسته پکولونه ته په سر کړي دي داسې چل دی که نه چې څه دپاره راغلي دا راته ووایي یاره مونږ دې دپاره راغلي یو که نه دې دپاره راغلي چې زمونږ هغه بندیان دي او پوجیان دي تاسو سره بندیان دي که نه هغه مونږ ته راکړې په کور کې ورته واړه مور او پلار جاړي او غټ بچي ورته جاړي که نه چې مونږ ته یې راولي مونږ د هغې په راغلي چې هغه راته راکړې چې ځان سره یې بوځو ښه مونږ خو به ورته هغه درکړو خو دا راته ووایه چې مونږ ته به پکې څه راکړې مونږ ته به پکې څه رسېږي که نه په مفتو کې یې وړې رانه وه ټرمپه نه تاسو سره هم د خیر سره هغه د کومې پیسې چې مونږ بندې کړي دي که نه برادر غني او ته د لر غني او دوی د بر غني که نه تاسو به هغه مونږ ډالر هم درکړو واپس بېرته راخلاص کړو او په راتلونکي به مونږ د ښایست تعلقات هم سم شي موږ به ته خوله نه وازومه په سام ولس او دغه د افغانستان خلکو مو په اګر مګر کې وساتئ صحیح ده که نه باقي خبرې ده چې پروګرام ته وګڼه ګایان